د خواهشاتو په زنځیر باندې تړلی ژوندون ډېر ستړی کړی یم د ستړي وخت کې ستړی ژوندون زما ارمان دی چې زه هم د چا په شان جوړ شم چې د دې خپل کلي ملک جوړ شم یا خان جوړ شم څومره مزه بګړې چې برېتې مې کونډه برېښې وې په هر یو کور کې مې شر برېښې وې لانجه برېښې وې ټوپک په لاس کې ټوپۍ مې په تندي پرته وې خیر دی که ماته د ټول کلي دښمني پرته وې خفه په دې یم چې مې وس نشته او زور نشته زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته راته یو کس وویل چې مړه خفه کېږي سلا ستا د ظلم په سر واچوه یریږي سلا د خپل عزت دپاره ویشتې کوه ستړې کوه په دوه څلور لکه روپۍ خلکو له مړې کوه د خپل عزت دپاره مړه خلک څه نه کوي دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي لاړ شه ټوپک واخله په کلي کې سړی ووله یا د چا پلار ووله یا د چا زوی ووله چې قاتلان او ظالمان دی خو نړۍ وګڼي د کلي خلک او په دې مشر د جرګې وګڼي بیا په جرګه کې په لکونو مچلګۍ اخله مرسډیز ګاډۍ او په بدله کې د ټانګې اخله ناسي خدا خلق دی نه مني رسول نه مني صرف سره سترګه مني ټوپک مني اصول